قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. سپورت او ورزش د عصري ژوند یوه مهمه برخه ده. په چین کې د خلکو د ژوند سویه ورځ تل بله لوړیږي، نو خلک د بدني ښکلا او د روغتیا ساتنې په برخو کې ډېرې هڅې کوي او غواړي ښه ښکلا او روغتیا ولري. د چین جیانګ ولایت په تیرو څو کلونو کې د روغتیا او بدني ښکلا د اړوندو اساسي تاسیساتو د ابادولو او د سپورت او ورزش د نویو چارو د ابتکار او نوښت په برخو کې د لیدوړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات تاسو ته وړاندې کړم. د جیانګ ولایت د ورزش ادارې شمیرې ښیي چې اوسمهال په دغه ولایت کې د سپورتي میدانونو شمیر 355,000 او 700 ته رسیدلی چې عمومي مساحت یې 369 میلیونه متره مربع ته رسیږي او د هر کس په سر یې منځنی پراخوالی 4.2 متره مربع دی چې دغه شمیر په چین کې مخکښ ځای خپل کړی دی. په دغه ولایت کې د بېلابېلو ډولونو سپورتي پارکونو شمیر له 1,400 څخه زیات دی او د روغتیا ساتنې په پار د چکر یا ګام وهلو د وټونو شمیر یې 14,000 او 600 ته رسیدلی چې عمومي اوږدوالی یې 50,600 کیلومترو ته رسیږي. د ګراس په دغه ولایت کې د هغو سپورتي سیالیو او فعالیتونو شمیر 14,900 ته رسیدلی چې په هر یو کې یې د لوبې د ګډون کوونکو شمیر له 50 تنو څخه زیات وي. په یادو سیالیو او فعالیتونو کې د ګډونوالو عمومي شمیر له 9 میلیونه او 450,000 کسانو څخه زیات و. په دې جملې کې 150 سیالیې او فعالیتونه د ولایت په کچه د سپورتي ټولنو لخوا ترسره شوي او پکې د مصرف ارزښت یې شاوخوا 300 میلیونو یونو ته رسیدلی دی. جیانګ ولایت د بدني ښکلا او د روغتیا ساتنې د اساسي تاسیساتو د اړوندو چارو د معلوماتي کیدو، د سپورت د ټولنیزې لارښوونې او د سپورتي سیالیو او فعالیتونو په برخو کې اغېزمن تدبیرونه نیولي دي. دغه ولایت د بېلابېلو ساحو خلکو ته د خدمت ورکولو په پار په تېره بیا د زړو کسانو، ماشومانو، ځوانانو او معلولینو ته د مناسبو سپورتي ځایونو د برابرولو لپاره کوښښونه کړي او د طب او سپورت په همغږۍ یې د خلکو د بدني ښکلا او د روغتیا ساتنې چارې پیاوړې کړي دي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. بریالي اوسئ.